ایران هم زړور شو. طالبانو ته د هلمند د سیند د اوبو په هکله خبرداری ورکړ. ایران له افغان حکومت غوښتي چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 لمریز کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر له طالبانو غوښتي چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزو همکاریو ادارې ته په خطاب کې له هغوی غوښتي چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران سره د منل شوي اوبو برخه ومني. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.